السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دريم اقلاب لغوي معنى دا تحويل شيء عن وجهه. تحويل شيء عن وجهه یو سیز بدلول په یو وجه سره. وجه موږ تاسو متوجه وایو، یو شی بدلول خو په یو سبب سره. نو سبب خو دې ټولو کې پکې ځکه صفات عارضه دي کنه. صفات عارضه خو په سبب باندې موقوف دي کنه دي. دا موږ تاسو مخکې ویلو صفات عارضه د څه نه راځي. دا اظهارم ادغام اخفاء و اخفاء سره راځي. البته یو سبب واقع کی نون ساکن او تنوین اوروستا سواد راغله. دا سواد سبب شو چې دلته بس کیږي اخفاء کیږي. کنه نون ساکن کې خو اظهارم کیږي البته بل سبب ده. نون ساکن کې ادغام کیږي البته بل سبب ده. نون ساکن کې اوس اقلاب کیږي دلته بل سبب ده. یعنی هر صفت عارضه چې راځي هغه په یو سبب باندې ضرور بناوي، په یو سبب باندې به ولاړ وي، یو سبب پورې بغیر نخته وي. که هغه سبب نه وي نو هغه قانون بم نه وي. که هغه سبب واقع نشي نو هغه قانون هم بیا نه عملي کیږي. اقلاب د لپاره قانون دا چې د نون ساکن او تنوین سره د با راتک، که دغه با نه وي نو اقلاب به هم د اقلاب وجود موقوف شو په چا باندې؟ په با راتک باندې. دا یو سبب شو کنه. او همدغه شان د اخفاء، همدغه شان د ادغام، صحیح شو ټول قواعد. تحویل شیء عن وجهه یو سیز بدلول، یو شی د خپل حقیقت نه اړول، یو شی د خپل حقیقت نه ګرځول. مثلا د دې حقیقت شین قلم ده، دغه شین قلم په تور قلم باندې بدلول. دا ساده مثال مې درته ویلې، خو البته دا لغوي خبره ده. په اصطلاح کې موږ خو اصل کار د اصطلاحي تعریف سره ده. اصطلاحي تعریف څه وایي؟ هو دا ضمیر د اقلاب، هغه د اقلاب د لپاره جعل حرف مکان حرف آخر، ګرځول د یو حرف د بل حرف په ځای، د یو حرف په ځای بل حرف راوړل. د نون ساکن او تنوین نه وروسته چې با راشي دغه نون ساکن او تنوین به بدلیږي په څه شي؟ په میم باندې. د نون په ځای باندې څه راغی؟ میم په ځای، نون په ځای باندې میم راغی. دغه شی شو کنه جعل حرف مکان حرف آخر، یو حرف په ځای باندې بل حرف ګرځول. هو جعل حرف مکان حرف آخر، دی یو حرف په ځای باندې بل حرف راوړل. نو حقیقت بدل شو که بدل نشو؟ نو موږ چې وایو چې تحویل شیء عن وجهه یو شی د خپل حقیقت نه ګرځول. حقیقتا تا ته په سترګو باندې الته نون ښکاري، ته دغه نون اخلي بدلې په څه شي؟ په میم باندې. ولې؟ یو سبب د وجه نه. دغه ته ویل کېږي اقلاب، خو مع مراعاة الغنه. صحیح ده چې حرف په بل حرف بدلې، خو غنه نشي بدلوي سره د مراعاتولو د غنه نه. یعنی غنه به موجود وي، غنه به مراعات کړی وي. یو حرف په بل حرف باندې. ګوره ادغام کې حرف پټیږي، بدلیږي نه، څه کېږي؟ پټیږي. او دلته حرف بدلیږي. یا موږ په بل اصطلاح کې وایو چې د نون ساکن او تنوین आवाज په میم باندې بدلول. دام صحیح ده. صحیح شو؟ د نون ساکن او تنوین ځکه الته خو نون ساکن پروت ده. هغه د نون ساکن چې پروت ده خو باید د نون आवाज شي کنه. د نون आवाज موږ بدلو په څه شي باندې؟ په میم باندې. یعنی دا چرته مخې ته راشي تاسو سوال پیدا نشي چې الته موږ چې حرف بدلیږي ته چې आवाज بدلی. حقیقتا اصل کې आवाज خبره ده، ځکه ادا کیږي خو आवाज کنه. د حروف په خله کې نه چول کیږي، د حروف आवाज راوځي. یو د حرف شکل وي، یو د حرف आवाज وي. د حرف شکل د پیژندګلوي د پاره ده چې دغه ته او پیژنې امغه شان आवाज ورته واخلې، نوم ورته واخلې. ها اقلاب تعریف وشو. اقلاب تحویل شیء عن وجهه یو سیز د خپل حقیقت نه ګرځول، یو شی بدلول د وجه نه. خو په اصطلاح کې اقلاب ویل کېږي د یو حرف په ځای باندې بل حرف راوړل سره د
مراعاتولو د غنینا. څلورم حکم د نون ساکین او تنوین اخفا دا. اخفا په لغت کې الستر پټول. ستر خو پټولو ته وایي. ستر او پرده چې موږ تاسو وایو نه یو شی پټول دی. التم چې موږ پرده کوو یو شی یو شانه پټول غواړي. په اصطلاح کې د اخفا تعریف داسې ده: هو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار عن التشديد. عار عن التشديد. ده عار بالمعنى ايه خال عن التشديد. صحیح شو؟ على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول. دا اخفا وی عبارت دا ادا کول دے ساکن حرف عار عن التشدید یا خال عن التشدید دسی چی د تشدید نا خالی وی. گورا ادغام کس شو؟ ادغام تعریف کی بحيث يسران حرفا واحدا مشددا او دلتوي عار عن التشديد. ادغام چې کېد شي لکه چې تشدید مشدد کیږي ځکه دوه حرف په خپل کې یو ځای کولو کې تشدید نه کار اغسل کیږي. دلته پټول دي دلته وایي چې خال عن التشدید یا عار عن التشدید. نو دسې به پټه دسې به یو ځای کې ساکن حرف چې تشدید پکې موجود نه وي تشدید حالات نه خالی وي. بل وایي چې الصفة بین الاظهار والادغام. دا اخفا وایي یو حالت ده په منځ د اظهار او د ادغام. اخفا یا د اظهار او د ادغام درمیاني حالت ته ویل کېږي. یا تعریف من کړی مو مخکې که تاسو یادي. اخفا ویل کېږي د اظهار او د ادغام درمیاني حالت ده. اظهار کې هر څه ښکارا حرف ښکارا، ادغام کې حرف پټول. صحیح شو؟ او دې کې نه د اظهار په سر هر څه ښکارا او نه د ادغام په سر حرف پټ، بلکې یو برخه د آواز د حروف باید څنګه شي؟ پټ شي. دا د هغې دواړو ترمنځ څه شی ده؟ منځنی حالت ده. اظهار د ادغام او د اظهار درمیاني حالت ته ویلی کېږي. دلته دواړه خبره کوي. ښه نو صفت دا هغه چې دا د اخفا یو حالت ده، یو کیفیت ده. صفت خو کیفیت ته ویلی کېږي. بین الاظهار والادغام خو مع بقاء الغنة في الحرف الاول. په اولنی حرف کې باید غنه هم باقی وي. په اولنی حرف کې باید غنه هم باقی وي. لکه اوس وګورئ من قبل. من قبل کې اوس که دا موږ اظهار وایو څنګه به وایو؟ من قبل من. او که دا مثلا موږ ادغام شرک کړی دا میم باید دارک موږ جنګولی وی چا سره؟ قاب سره. نو دلته ادغام هم نه کېږي او اظهار هم نه کېږي، بلکې په دې نون باندې تلفظ کېږي. په نون باندې تلفظ کېږي. خو تلفظ ادا کیفیت ما تاسو ته واضحه کړې وه. دا تلفظ به کېږي دا به مخرج ته نه رسېږي. که مخرج ته دې ورسه لکه من قبل چې موږ وایو من قبل سره دلته چې دی نو اظهار مال غونه کېږي بیا، ځکه نون ښکاره شو. نون چې مخرج ته لاړ ښکاره شو. لکه ان کن اوس وګوره زه نون مخرج ته تللی ده او ښکاره شوی دی خو صرف غونه پکې ده. او که ته وایې ان کن دا اخفا ده، ځکه چې نه د اظهار غوندې ښکاره شو او نه د ادغام غوندې مکمل حرف پټ شو، بلکې نیم هغه نیم دا چې نون په ادا کولو کې به مخرج ته پوره نه رسې، بلکې لږ غوندې به نږدې شي ورته او مالته به آواز وده. که ودې لګوله نو دا بیا اظهار مال غونه کېږي. او اکثره خلک نن سبا اخفا په ځای باندې اظهار مال غونه کوي. همدقسې وایي ان کنتم، نه دا به ژبه هلته رسوی نه. نون طرفیه حرف ده که نه، دا طرف چې دی نو دا خپل هغه ثنایي و رباعي انیاب طواحق غاښونو ته به نه رسوی، بلکې نږدې به یې کې ورته خو رسوی به ورته نه. همدغه وجې نه دې ته ویلی کېږي اخفا یو حالت ده په منځ د ادغام او د اظهار کې. واضحه شو انشاءالله؟ ښه
بل سوال دا څلور احکام په نون ساکن او تنوین کې د دوی نه وروسته کوم حروف راتلو په صورت کې موندل کېږي او دې حالتونو کې نون ته سوي یعنی اوس د میم خبره کوي دا حالتونه خو دلته ذکر شو وای دا خو احکام خو موږ پیژندل کنه نو دغه نون ساکن او تنوین نه وروسته چې کوم حروف راتلو په صورت کې موندل کېږي نو دې حالتونو کې بیا دغه نون ته سوي یو کم دیش حروف دی وای یو کم دیشو کې شپږو حروف کې به اظهار راځي شپږو حروف کې به ادغام راځي دی یو حرف وجه سره به اقلاب راځي او متباقی پاتې کېږي 15 حروف د ټولو کې به اخفاء راځي د 28 حرف شو 29 حرف شو 29 حرف الف ده نو الف چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته نه راځي صحیح شو د نون ساکن او تنوین نه وروسته الف نه راځي الف د ادا وخت چې د نو صرف او صرف یو حالت دا وغه هم مد ده د مد په صورت کې یعنی الف په هغه وخت کې الف در ویل کېږي چې کله د الف نه مخ کې فتحه راشي دا به الف مد ده او هغه وخت څه کېږي دا ویل کېږي هم په نورو حالاتو کې الف نه ویل کېږي چې نه ویل کېږي نو 28 حروف پاتې شول نو په 28 حروفو کې شپږو کې اظهار شپږو کې ادغام یو حرف کې اقلاب 14 حروف شول او متواقع 15 حروف پاتې شول او 15 حروفو کې د نون ساکن او تنوین نه وروسته دراتلو په صورت کې بیا التا اخفاء صورت نشي هر کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته شپږ حروف مو چې راځي حروف حلقي دي حروف حلقي چې کله راشي حمزه ها عین ح او غین خ آلته به اظهار کیږي دې ته د اظهار حروف هم ویل کیږي او حروف حلقي ورته هم ویل کیږي بیا د نون ساکن او تنوین نه وروسته شپږ نور حروف چې موږ ویلې هغه د ادغام حروف دي یرملون مجموعه ده یا را میم لام نون واو دا چې راشي نو آلته به ادغام کیږي البته په د ادغام کې به یو خبره باید ته ښکاره شي چې دغه یرملون په دوه برخو باندې ویشل کیږي یمنو یا میم نون واو لام او را یا میم نون واو چې کله د نون ساکن او تنوین نه وروسته راځي نو هلته به ادغام مع الغنه کیږي او لام او را ادغام بغیر غنه کیږي نو یو خبره بل هم دغلته یاد ولرئ د ادغام په صورت کې چې کله ساکن حرف او متحرک حرف یعنی مدغم او مدغم فی حرف پټیدون کې او پټاون کې حرف ځکه ادغام په دوه حروفو کې صورت نیسي حيث يسيران حرفا واحدا خلط حرف ساكن بمتحرك یاد هم دا کنه دغه ساکن حرف په متحرک حرف کې پټه چې دغه ساکن حرف او متحرک حرف یا پټیدون کې حرف او پټاون کې حرف یا مدغم حرف او مدغم فی حرف چې په یو کلمه کې راشي نو په هغه صورت کې به ادغام صورت نه نیسي لکه دنیا بنیان صنوان صنوا نون ساکن وروسته واو دی دلته به صنوان ویل شوی کو نه ویل کېږي ولی ځکه چې دواړه په یو کلمه کې راغلي دي بنیان دنیا قنوان صحیح شو دا هغه کلمات دي چې دې کې وجه شي یعنی دا قانون ده مدغم ادغام په صورت کې چې کله مدغم او مدغم فيه دواړه په یو کلمه کې راشي نو په دغه صورت کې بیا ظاهرا خو قانون د ادغام د نون ساکن نو ورسره د يرمل حروف راغلي وي خو ته به چې دا په یو کلمه کې راغلي دي دا یو کلمه کې راتل تا معنی ګرځي چا د پاره د ادغام د پاره په دغه صورت کې بیا دې ته چې نو ویل کېږي اظهار او کوم اظهار مطلق صحیح شو نو هغه اظهار چې ور باندې کېږي اظهار مطلق به وي بیا په دغه کلماتو کې او نور چې د ادغام حروف دي يرملون او شپږ حروف دي شي دي دغه د اظهار حروفو اي کې اظهار کېده او شپږ حروفو کې ادغام کېده یو حرف چې کله بعد د نون ساکن او تنوین نو وروسته راشي نو هغه کې به اقلاب کیږي نو اقلاب همدای چې د نون ساکن او تنوین आवाज به په میم باندې بدلیږي لکه من بعد راځي الته من بعد من بعد صحیح شو نون ساکن او تنوین आवाज بدلیږي په چی باندې په میم باندې نو دې ته بیا د اخفاء په صورت کې د حروف ته د اخفاء حروف وي مخفا ورته هم ویل کیږي مدغم ورته هم ویل کیږي او اقلاب ته بیا
نون مقلوبه ورته هم ویل کیږي. یعنی د اظهار په صورت کې د نون ساکن ته نون مظهره، د ادغام په صورت کې نون مدغمه، او د اخفاء په صورت کې نون مخفا، او د اقلاب په صورت کې نون مقلوبه. صحیح شو؟ دا نمونه ورته څه کیږي هم اغستل کیږي. او د اخفاء په صورت کې بیا مخفا. نو اخرنۍ 15 حروفو کې اخفاء کیږي. د اخفاء حروف 15 دي، او د یادولو لپاره موږ چې د 15 حروف یو بیت کې راجمع شوي وو، د دې بیت د هرې کلمې اولنی حرف د اخفاء حرف ده. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا ضع ظالما. والصف ذا ثنا کم جاد دي کې ډیر حروف دي. موږ په صف کې ثا ده، صاد ده، ثا کې ثا ده، ثنا کنه، کم کې کاف ده، جاده کې جیم ده، شخص کې قد کې سما کې دم طیبا طا زد زا فی کې فا تقا کې او ضع کې او ظالمه ضا. صحیح شو؟ 15 کلمې دي، د هرې کلمې اولنی حرف ده اخفاء حرف ده. دا که داسې موږ ثا ذا نون دا زیات کړو کېدای شي چې موږ نه ګډوډ شي. دغه باید چې یاد شي، نو بیا هر ځای کې چې تا ته سواد مخې ته راغی ته پوهېږي چې صف کې دا سواد موجود ده، ثا چې راغی په دې پوهېږي چې ثنا کې موجود ده، چې کاف راغی پوهېږي چې کم کې جاده کې شخص کې قد سما کې دا ټول حروف موجود دي. نو هر کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته دغه 15 حروف راشي، نو هلته به اخفاء کیږي، او دغه نون ته چې دلته کارېدلی دی به نون مخفا ورته هم ویلی کیږي. او الف، نو الف بغیر د مد نه په نورو حالاتو کې نه ویلی کیږي، د هغې صرف همدغه یو حالات ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.